سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستاني طالبانو د نن شپې په خونړي برید کې 8 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د جنوبي پنجاب په تونسه شریف سیمه کې پاکستاني طالبانو شاوخوا 11 بجې د پاکستاني پوځ په جنګي نومي پوسته برید کړی. د معلوماتو له مخې په دې برید کې 15 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ په دې وروستیو کې په پاکستاني پوځیانو خپل بریدونه ډیر کړي دي. بلخوا د راپورونو له مخې د بلوچستان په کلات سیمه کې د بلوچ بیلتونپالې ډلې لخوا 18 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې چې په وژل شویو کې 4 تنه د خیبر پښتونخوا، 2 تنه د سند، 6 تنه د پنجاب او 6 نور د بلوچستان اوسیدونکي دي.